السلام علیکم ناظرین د بین الاقوامی تعلقات عامه یعنی انټرنیشنل ریلیشن حوالې سره تازه ترین ویلوګ سره زیم اعجاز یوسفزئی کتونکو په اسرائیل کې ډسکشن روان دی دا بحث روان دی چې د ایران نه پس ترکیه د اسرائیل لپاره یو لوی خطر ګرځیدلی شي او د دې د تبعیه لپاره به موږ سامان برابرول پکار وي کتونکو زه به ډایرکټ تاسو بوزم چې د اسرائیل یو صحافي دی امیت سیګل نوم دی داغه دا یو ډیر زیات اهم ګڼل کېږي د کالم راځي آرټیکل راځي او په بین الاقوامي تعلقات عامه باندې د په اسرائیلي اخباراتو کې او نورو مطبوعاتو کې د کالم راځي او د په انټرنیشنل میډیا باندې هم وخت په وخت اپیر کېږي کتونکو دا چې کوم دی امیت سیګل دی څنګه چې ما ذکر وکړ د اوس یو تازه ترین آرټیکل لیکلی دی چې په هغې کې د دوه خبرې کړي دي اول د ایران ذکر کړی دی بیا د ترکیه ذکر کړی دی یعنی پوټنشلی د ایران نه پس ترکیه دوی خپل دشمن ګڼي او دوی خپل د اسرائیل لپاره چې کوم دی لوی خطر ګڼي د په تازه ترین ویلوګ کې یعنی په تازه ترین یعنی چې کوم امیت سیګل دی د په تازه ترین کالم کې ویل شوي دي که چېرې په ایران باندې حمله ونه کړې شوله نو کېدای شي چې آیت الله خمیني حکومت چې کوم دی دا د 2029 پورې لاړ شي یعنی په 2029 کې به یعنی په 20 جنوري 2029 کې به د امریکې بل صدر راځي یعنی 48واں صدر به راځي او دی دا ګڼي چې که چېرې زمینی کاروی ونه کړې شوله یعنی جنون کاروی ونه کړې شوله د ایران خلاف حملې ونه کړې شولې دا اقتدار به قایم و دایم وي د دې نه علاوه د بله خبره هم کی چې کوم ریولوشنری ګارد دی په ایران کې پاسداران انقلاب دا یو ډیر منظم او مضبوط فورس دی د دې دننه کېدای شي چې د آیت الله خمیني یعنی چې کوم د ایران اوسنی رژیم دی د دې خلاف یو کو وکړی شي خو دوی دا ګمان لري چې که چېرې آیت الله خمیني حکومت ختم کړلی شي یا په پاسداران انقلاب په ذریعه داسې یو ملیټري کو راشي یا مارشلان ناپیش شي نو دا به هم هیڅ نتیجې مخې ته رانه وړي ځکه چې که چېرې داسې وشوله د ایران حکومت ختم شو د پاسداران انقلاب په ذریعه نو دا به یو د پاکستان غوندې یو مملکت قایم شي په ایران کې یعنی دا به یو پرژن ورژن وي د پاکستان دا هغوی دا د موجوده حکومت چې کوم دی د آیت الله خمیني نه دا قسمه صورتحال زیات خطرناک ګڼي د دې نه علاوه دی ذکر کوي چې که چېرې مطلب دی وایي که چېرې ایران چې کوم د دې نه مخکې دی وایي چې ګډ نیوز د اسرائیل لپاره دا دی چې ایران د دې نه مخکې په ټول میډل ایسټ کې د خپل پروکسیز په ذریعه باندې حکومت قایم کړو یو قسم له خپل اثر رسوخ قایم کړو خو اوس د اسرائیل د حملو وروستو یعنی تاسو وکتل چې د 7 اکتوبر 2023 نه را په دې خوا چې کوم ایرانی پروکسیز په میډل ایسټ کې د دې تقریبا دوی وایي چې خاتمه شوې ده د دې نه علاوه دی دا هم خبره کوي یعنی چې کوم دا امیت سیګل دی دا خبره کوي چې د ایران خلاف چې څومره کاروایی شوي دي په دې کې د ټولو نه اهمترین کاروایی چې کوم دا هغوی دا ګڼي یعنی اسرائیل دا ګڼي چې کني دا د ایران چې کوم اټمي پروګرام دی یعنی نوکلیر بم په ذریعه یعنی نوکلیر پروګرام چې کوم د هغې تباهي ده تباهي اگر چې نه ده خو د دې چې کوم پیس دی یا رفتار دی د تقریبا دوی وایي چې دا کم کړی شوی دی نو دا د اسرائیل لپاره دی یو لویه ګټه ګڼي د دې صورتحال یعنی چې کوم دوی وایي چې موږ پروکسیز ختم کړل د ایران نوکلیر پروګرام موږ ډیر زیات محدود کړ د دې نه علاوه دی دا وایي چې اسرائیلي چارواکي دا ګمان لري چې اوس په میډل ایسټ کې صرف دوه خطرات اسرائیل ته ورمخې ته دي په هغې کې د ټولو نه اول دی حوثیز څوک چې په یمن کې بیس دي او د دې نه علاوه په لبنان کې چې کوم حزب الله دی یعنی حزب الله او یمن خلاف دی وایي چې کاروایی شوي دي خو د دې دوو تنظیمونو مکمل خاتمه تر دې دمه نه ده شوې نو دی دا وایي چې اوس وخت راغلی دی چې دا دواړه تنظیمونه مونږ په مکمله توګه ختم کړو نو بیا به چې کوم دی د اسرائیل لپاره په میډل ایسټ کې یو فیوربل انوایرمنټ جوړ شي د دې نه علاوه د هغه د کالم یعنی چې کوم امیت سیګل دی د کالم دویمه برخه د ترکیه حوالې سره ده دا ډیره زیاته خطرناکه خبره دی دا وایي چې دی وایي که چېرې د ایران مکمل خاتمه وشي د دې نه مخکې موږ د ایران جرړې کټ کړلې په میډل ایسټ کې یعنی چې کوم هلته پروکسیز یا د ایران چې کوم اثر رسوخ په شام کې په عراق کې دغه رنګ نورو لبنان کې د دې موږ جرړې اگر چې کټ کړي دي خو اوس ترکیه یو داسې ملک دی چې دا دی په میډل ایسټ کې یعنی په مشرق وسطا کې خپل اقتدار قایمولی شي دی وی چې دا عمل د 10 کالو نه کم وخت کې مطلب دا ترسره کېدلی شي او ترکیه چې کوم دا په میډل ایسټ کې خپل اثر رسوخ سیوا کولی شي
دی وایي چې د ترکیه سره مین هتیار چې کوم دی هغه پروکسیز دی، یعنی د ایران په طرز باندې ترکیه هم په میډل ایسټ کې خپل پروکسیز قایمولی شي. او دی دا وایي چې لکه یعنی د صحافي دا وایي چې په څنګه چې په شام کې یو ګورنمنټ قایم کړی شوی دی د الجولاني ګورنمنټ دی، نو دا ګڼي چې دا په اصل کې د ترکیه مرستې ده ته ترلاسه دي. نو په اسانۍ سره یعنی په شام کې، په عراق کې، په لبنان کې، په جوړن کې، دې ملکونو کې ترکیه خپل جرړې مضبوطولی شي او هلته چې کوم دی خپل اقتدار قایمولی شي. د دا مقصد دی که ترکیه دا اقدامات اوچتي، د دې په ذریعه به په اسرائیل باندې دباو سیوا شي او اسرائیل به انسرکل کړی شي، یعنی د دنه به ګیر چاپیر دغه قوتونه راشي، نو د اسرائیل لپاره به مسایل پیدا کی. د دې نه علاوه دا هم خبره هم کی که چېرې د ترکیه سره په مستقبل کې مصر او اردن شامل شي، یعنی د هغوی چې کوم یو پروګرام دی د دوی نامنهاد پروګرام چې کوم دی د ترکیه، یعنی د طیب اردگان چې کوم د ده بقول چې کوم پروګرام دی، نو په مستقبل کې داسې کېدلی شي که چېرته دې ملکونو سره یعنی د ترکیه سره الریډي اوس د سعودي عرب خبرې روانې دي، یعنی سعودي عرب سره هم ډیفنس ډیل ممکن د څنګه چې د پاکستان په اخباراتو کې تاسو وکتل چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ چې کوم ډیل شوی دی په دې کې د ترکیه د شاملېدلو امکان هم شته او دا خارج از امکان نه دی، څه وخت هم دا ډیولپمنټ مخې ته راتللی شي. نو دوی دا ګڼي چې دا صورتحال د اسرائیل لپاره ډیر زیات خطرناک ثابتېدلی شي. که چېرې په دې یعنی په دې سټرکچر کې که چېرې مصر او اردن شامل شي، نو دا به د اسرائیل لپاره نور هم خطره ثابت شي، ځکه چې د اسرائیل نه اخوا چې کوم مغرب دی هغې طرف ته مصر واقع دی او د هغوی چې کوم بالکل په مشرق کې دی نو هغه لبنان جوړن دی، یعنی اردن په هغې کې شامل دی. نو دا دواړه هیوادونه که چېرته ترکیه پول ته لاړ شي، نو دا د اسرائیل لپاره په مستقبل کې خطره ګڼلی شي. نو دوی دا وایي چې داسې صورتحال کې ترکیه زموږ لپاره ډیر خطرناک ثابتېدلی شي. بل به زه خبره وکړم چې د اسرائیل څنګه پلان دی، ګریټر پلان دی، یعنی ګریټر اسرائیل یو پلان څنګه چې تاسو ټول ته پته ده چې د اسرائیل دا خواهش دی چې په میډل ایسټ کې یو ګریټر اسرائیل قایم کړي، نو په هغې کې د ترکیه ځینې برخې هم شامل دي. نو زما دا خیال دی چې اسرائیل به دا کوشش کوي چې د طیب اردگان خلاف سازشونه سیوا کړي، اگر چې براه راست د خلاف خو داسې سازش نشي کېدلی ځکه چې ترکیه د نیټو برخه ده او د نیټو چې کوم آرټیکل 5 دی د هغې مطابق د نیټو په یو ممبر باندې حمله کول دا په ټوله نیټو تنظیم باندې به حمله وي او دا ټوله نیټو تنظیم چې کوم دی د هغې اګریشر خلاف چې کوم دی هغه مخې ته راتللی شي او په هغې د هغې مقابله کولی شي. نو اسرائیل دا ګڼي چې بهی د دې نیټو هم ضرورت نشته دی، که چېرې نیټو مات کړی شي نو موږ ته به طیب اردگان یا ترکیه چې کوم دا موږ ته په ډاګه پاتې شي. د دې نه علاوه د دوی دا غټ پلان دی چې ترکیه باندې معاشي حمله وکړی شي، لکه څنګه چې په ایران باندې شوې ده، د هغوی په پروډکټس باندې، د هغوی په تیلو باندې پابندۍ دي، د هغوی په کپنو باندې پابندۍ دي. هم په دې طرز باندې اسرائیل دا غواړي چې هغوی په ترکیه باندې هم دا طرز معاشي پابندۍ ولګوي او مالیاتي بندیزونو کې راګیر کړي. نو دا صورتحال په دې صورتحال کې ترکیه کمزوره کېدلی شي او د دې په نتیجه کې د دې صحافي دا خیال دی چې په مستقبل کې د طیب اردگان چې کوم حکومت دی دا هم کمزوره کېدلی شي. نو دا انوایرمنټ د اسرائیل لپاره ډیر زیات یو فیوریبل کنډوسیو انوایرمنټ ثابتېدلی شي. کتونکو هم دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ دپاره اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.